أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مونږ انشاءالله د یوسف د سورت اول آیات څخه ترجمه شروع کوو. الف لام را دا حروف مقطعات دي چې په معنی یوازې الله تعالی پوهیږي. تلك آیات الكتاب المبین. تلك آیات الكتاب المبین دا د ډیر واضح کتاب قرآن کریم آیاتونه دي، یعنی کم آیاتونه چې په دې صورت کې دي دا د تاریخ پوهانو او عام خلکو خبرې نه دي، بلکې دا د قرآن کریم آیاتونه دي چې د وحی په واسطه نازل شوي دي. انا انزلناه قرآنا عربيا. انا انزلناه قرآنا عربيا. پرته د شک څخه مونږ دا قرآن په عربي ژبه نازل کړو. لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسو تعقل او تدبر وکړئ، یعنی کومو خلکو ته چې د لومړي ځل دپاره قرآن ورسېدو د هغوی په ژبه نازل کړو، تر څو چې د الله تعالی آیاتونه درک او تدبر او تفکر پرې وکړي. دا په دې معنا چې د قرآن د نازلېدلو مقصد یوازې تلاوت او حفظ نه دی، بلکې دا کتاب د دې دپاره دی چې خلک سم درک کړي، ځانونه ورباندې پوه کړي، غور فکر او عمل پې وکړي. اوس خطاب نبی علیه السلام ته دی، خو مقصد ټول امت دی، یعنی هر څوک چې تلاوت کوي هغه ته هم خطاب دی. فرمای اے محمد صلی الله علیه وسلم، نحنو مونږ نقصو بیانو علیکا تا تا احسن ډیر ښایسته د پند او عبرت نه ډکه ریښتینې القصص قصه بما ځکه چې اوحینا وحی کړی دی مونږ الیکا تا تا هذا دا القرآن قرآن، او دا قصه د قرآن د وحی یوه برخه ده، نو ځکه دا ډیره ښایسته ده. دا په دې معنا چې د تاریخ پوهانو او عامو انسانانو روایتونه نه دي او د خلکو د جوړو شوو قصو په شان دروغ او د حقیقت څخه کموالی او زیاتوالی پکې نشته، ځکه چې د کائناتو د خالق خبرې دي. و او ان بشکه كنت ویت من قبله مخکې د دې قرآن څخه لمن الغافلین د ناخبرو څخه د دې قصې نه، یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن څخه مخکې ته هم د دې قصې د تفصیل څخه خبر نه وي. اذ قال یوسف، کله چې یوسف علیه السلام ویلی لأبیه خپل پلار یعقوب علیه السلام ته، یا ابتی اے پلارا انی
بېشکه ما رأیتو ولیدل په خوب کې 11 کوكبا 11 ستوري والشمس او لمر والقمر او سپوږمۍ رأیتهم ما ولیدل اغوی چې لی ساجدین ما ته سجده کوله. قال هغه علیه السلام یعنی یعقوب علیه السلام ورته وویلې چې یا بنیا ای زویا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک دا خوب دی ورونو ته مه وایه فیکیدو لک کیدا اسې نه چې د حسد په سبب څه دسیسه درته جوړه کړي ځکه چې ان الشیطان پرته د شک او شبهې څخه شیطان للانسان عدو مبین د انسان ښکاره دښمن دی یعنی حسد د شیطان وسله ده چې د انسانانو خصوصا د دوستانو ترمنځ استعمالوي او په دښمنۍ اخته کوي ځکه چې اکثره دوستان لکه ورونه د کاکا زامن تربوران او کلیوال یو د بل بهتري او ترقي نشي زغملی شیطان د حسد وسله په لاس کې ورکوي او یو د بل د نابودۍ او ذلیلوالي کوششونه کوي نو ځکه یعقوب علیه السلام هم یوسف علیه السلام ته وویلې چې ورونو ته د دا خوب مه وایه ځکه که په تعبیر پوه شي اسې نه چې په حسد کې راشي او څه چل او دسیسه درته جوړه کړي یعقوب علیه السلام د خوب د تعبیر څخه پوه شو چې یوسف علیه السلام الله تعالی د نبوت لپاره انتخاب کړی دی نو ورته فرمایي وکذالک او په همدې توګه یجتبیک غوره به کړي تا ربک رب ستا ویعلمک او در وبخی تا ته من تأویل الاحادیث تعبیر د خوبونو ویتم او پوره بکړي نعمته نعمتونه خپل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب او د یعقوب علیه السلام په اولاد باندې کما لکه څنګه چې اتمها پوره کړي وو علی ابویک ستا په پلرونو باندې من قبلو د مخه ابراهیم و اسحاق په ابراهیم علیه السلام او په اسحاق علیه السلام باندې ان ربک بشکا ستا رب علیم حکیم پو او د حکمت خاوند دی لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين بشکا د یوسف علیه السلام او د هغه علیه السلام د ورونو په قصه کې عبرتونه او درسونه دي د سوال کوونکو د پوښتونکو د پاره د قیامت پورې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو چې یوسف علیه السلام او د هغه علیه السلام کشر رور سکه ورونه وو او نور لسې ناسکه ورونه وو ناسکه ورونو
ناسکه ورونو احساس کاوه چې ګوندې پلار یعنی یعقوب علیه السلام د دوی څخه د یوسف علیه السلام او د هغه علیه السلام د ورور سره زیات محبت لري، نو حسد ورته پیدا شو او د دې دپاره چې د پلار ټوله توجه دوی ته شي مشوره سره وکړه. آیات ته توجه وکړئ. اذ کله چې د حسد په اساس د یوسف علیه السلام ورونه سره د هغه علیه السلام په ضد د پلان جوړولو دپاره راټول شول، نو قالو هغوی وویلې چې لا یوسف و اخوه، په یقیني توګه یوسف علیه السلام او د هغه علیه السلام ورور احبو ډیر ګران دي الی ابینا زمونږ پلار ته، منا زمونږ نه، و حال دا چې نحنو مونږ عصبتون یو طاقتور ډله یو، یعنی ارسی په مونږ سم دی او توجه ټوله هغوی ته ده. انا بېشکه چې آبانا زمونږ پلار لفی ضلال مبین ښکاره په غلطه دی، یعنی دوی خپل پلار په ګمراهۍ تورنوي چې د دې څخه په واضح ډول څرګندیږي چې حسد او ځان غوښتنه څنګه انسان د ناحقه تورونو او غلطو قضاوتونو خواته رسوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين.